د اختر په ورځ به مونږ او تاسو څه کوو د هغې متعلق د اختر د ورځې 15 آداب. اول نمبر د اختر په شپه عبادت کول. حدیث کې راغلی دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د اخترونو په شپو باندې د الله عبادت وکړه او مقصد د الله پاک نه د ثواب طلب وکړه، الله به د زړه نه مړ کوي. هغه ورځ چې زړونه مړ کېږي علما د دې دوه تفسیر کوي. یو دا دی چې د زړه مړ کېدل د دنیا په محبت راځي، معنا زړه کې به الله د دنیا محبت نه اچي. دویمه دا د قیامت ورځ ډیره سخته ده، هلته به خلک دومره تنګ شي چې د مرګ ارزو به وکړي خدای مرګ راولي. خو چې څوک د اختر په شپه عبادت کوي الله به په دغه ورځ د قیامت په راحت او آرام کې تېروي، دی به دغه تمنا نه کوي. دویم نمبر ادب دا دی د اختر په ورځ سحر وختي پاڅېدل او جګېدل. د عام ورځونه به د اختر په ورځ سحر وختي جګېږي. دریم نمبر غسل کول، که سړی وي او که ښځه. سړو د پاره غسل سنت دی، ښځو د پاره سنت. څلورم نمبر مسواک مګل. پنځم نمبر خوشبویي لګول. شپږم نمبر نوی کالی او جامې اغوستل یا وینځلې شوی خو د ټولو نه چې ستا په جامو کې د ټولو نه ښې جامې. اووم نمبر ځان ښایسته کول د شریعت او د اسلام د حدودو لاندې. حدود لاندې دا دي چې سړی به داسې ښایست او داسې دغه نه استعمالوي چې رنګ جوړوي، نور خوشبویي وغیره یا ځان باندې شیمپو مګل چې پوستکی ښایسته ښکاره شي، نو په دې کې مشکل نشته. ځان ښایسته کول د شریعت او د اسلام د حدودو لاندې. اتم نمبر سار وختي ادیرې ته تلل، دا علمگیري وغیره لیکلي دي. نو سار چې مونځ وکړو نو ادیرې کې به مور او پلانې هغوی ته ورشئ، اول ته تلاوتونه وکئ او د هغې ثواب هغوی ته وبخئ. نو دا د اختر د ورځې عادات دي. نهم نمبر عیدګاه ته د ټولو نه مخکې تلل. داسې نه چې لا ډېر وخت دی او امام به خطبه وایي، امام به چې دی تقریر کې بیا به ورځو چې د ټولو نه مخکې لاړې نو دومره ثواب یې ډېر دی. لسم نمبر یوې لارې باندې چې عیدګاه ته لاړې نو په دویمه لار باندې بیا راتلل کور ته، دا مستحب دی. یولسم نمبر پیاده تلل، که چاته عذر او سپین ږیری او مریض او موټر کې لاړه نو خیر دی، خو بیا پیاده تلل افضل دی. دولسم نمبر لاره کې تکبیر ویل، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا دنیا خبرې نه کول. دیارلسم نمبر د سار خطلو نفس دا لوی اختر په ورځ خوراک نه کول تر قربانۍ پورې. خدا روژه نه ده، دا امساک دی. نو په دې الله پاک سړي ته ډېر ثوابونه ورکوي. بیا برانه خبره اوږده شي. نو خوراک نه کول، بیا دته د خوراک کولو کله اجازه دي چې د اختر مونځ یو کنو که بیا خوراک کوي نو خیر دی، خو افضل دا ده چې قربانۍ نه خوراک وکړي. او بعض علما وایي قربانۍ کې بیا د جګر خوراک چې وکړي نو دا د ټولو نه افضله ده. څوارلسم نمبر ادب دا دی د اختر په ورځ هر مسلمان سره په خوشحالۍ باندې ملاوېدل، ستړي مشي کول او په خندا باندې په خوشحالۍ. پنځلسم نمبر نفلي صدقه ورکول، بچیو ته، نورو ماشومانو ته، مسکینانو ته، مسافرو ته، طالبانو ته. څوک په لار درځي ښه خبره دا ده چې پیسې ماتې کوي، هغه پیسې ماتې راواخلې ځان سره جیب کې واچوي او دې که ته دا سړی مسکین دی فقیر دی د هغې نه لږه ورکړه. نو مسکینانو فقیرانو ته ورکول د صدقې دا د اختر په ورځ سنت. نو دا 15 آداب دي د اختر په ورځ، دې سره لحاظ کوئ. یو 14 ادب علماء لیکلی، چا سره د ورانه وه هغه سره د ټولو نه مخکې مبارکي کول او د هغه کور ته تلل. الله مو دې د اختر د خیر او د برکت وګرځوي.